روزې تیاری روزه خو نه تقریبا راورسېدله تیاری یې ډېره ضروري ده. زموږ یو ملګری دی حاجي د چمن ویل چې کله محرم تیر سي بس ما وار خطا سي نه یې ویل سینې چې ټکول کېږي مال سینې بیا څنګه ول هغه شیګان چې ټکوي بس هم روزه راورسېدله یو ترتیب خو را جوړ کړه یا به تراوح کې څه ښه راسره وکړه یا به پلانې و په پلانې کې راسره وکړه. ما ورته ویلې د امام مالک صاحب رحمه الله په نیز قاضي فضل الله صاحب فرمایي 14 رکعاته تراویح دي 14 رکعاته ما نو شل پکې کولی سي ما کوه نور دې کور را خراب مالیان ونسي کېدلی. خلک په دا شپو کې مفتي منیر شاکر صاحب کلیپونه چلی چې تراویح سته که نسته. اسلام آباد په ایرپورټ ناست یم نو بیا هغه قومي اسمبلۍ یو ممبر و هغه سره بانډار کیسه سو بیا راته وویل چې مولوي صاحب دا تراویح داسې خبرې مفتي منیر شاکر صاحب داسې وایي. ما ورته تو خدای الله حاضر و ناظر وګڼه که مفتي منیر شاکر صاحب ویلی وای چې تراویح 14 رکعاته دي بیا دې منل ویل یا والله که منلې انا مال منیر شاکر صاحب دې په دوکه کې اچولی دي چې زه خلک لرم نو خو ګټې ته ګورې چې ګټه د مابین ځ لرې کې هېڅ چاته بیا نه ګورې دا هغه خلک دي صحیح سلو دا په دین کې هم په هغه شي پسې ګرځي چې خدای زما پکې ګټه یې د مالو د عزتو د روپۍ صحیح سلو نو موږ ته د هر شي تیاري کوو. ګوره اختر ډېر لرې دی موږ اوس بیا د کپړو د درزیو د دې تیاري کړې ده. اوس ګوره روزه را روانه ده موږ د پیشلمې دپاره هم لیست جوړ کړی دی د روزه مات دپاره هم لیست جوړ کړی دی صحیح سلو. اوس نو که تیاري موږ نه کوو هغه یو د آخرت د مرګ تیاري موږ نه کوو او یو د روزې تیاري نه کوو. د روزې د څه شي د عبادت تیاري. بیا په دې کې یو توری دا ډېر مهم دی عزیزانو چې دغه توری خلک هغه چې پوسټونه شیروي چې د الله رسول فرمایي که چا و چاته د روزې خبر ورکوي پلانۍ ورځ روزه ده خوشخبري ورته واوروله او هغه ته د جنت خوشخبري اورم جهنم ورباندې حرام دی. دا خبرې حرامې دي عزیزانو دا ناجایز د الله رسول نه دي کړي. ګوره چې په ما پر یوه خبره وتړې زه دې نه معافوم ما کړې نه ده په تا پر یوه خبره وتړم تا کړې نه ده زه درپسې وتړمه نو څونه لویه ګناه ده نو پر محمد رسول الله ته څنګه تړې. د الله رسول فرمایي من کذب علی متعمدا چا په ما پرې ناکې یوه خبره وتړله قصدا فلیتبوأ مقعده من النار. د الله رسول فرمایي په جهنم کې خپل ځان دپاره جهنم معلوم کړه په جهنم کې ځای معلوم کړه. دا مه کوئ دا د اسلام سره تعلق نه لري. زموږ دا رقم خبرې بیا هغه زموږ د بخاري او د مسلم احادیث هم په شک کې راواچول. خلک وایي دا خبره حدیث نه دی موږ ووایو دا حدیث نه دی وایي ته دا خبره حدیث نه بلې زه د بخاري او د مسلم نه بلم. نو اوس د بخاري او د مسلم چې صحیح احادیث دي ټول امت ورباندې اتفاق دی د امت ټول مذاهب ورباندې اتفاق دی نو هغه تا په شک کې واچول. ګوره د محمد رسول الله هغه صحیح خبره هم تا په وشک ته واچوله څونه د دین او د اسلام سره د ظلم و ناکې چې د هغه وکړله. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل ترغیب و ترهیب مولوي صاحب حدیث نقل کړی دی علامه بیهقي را نقل کړی دی. تاسو خبر یاست تاسو د چی استقبال کوئ او څوک ستاسو استقبال کوي خبر یاست په دې خبره باندې تاسو خبر یاست راوښیاست تاسو د څه استقبال کوئ او څوک ستاسو څه استقبال کوي خبر یاست په دې. عمر فاروق ویل یا رسول الله وحی رالی نه وحی نه دی راغلی ول دشمن رالی یا دشمن هم نه دی راغلی ول نو بیا څه پیښه شوله چې ته فرمایې چې تاسو استقبال کوئ یا هغه ستاسو استقبال کوي څه دي. پیغمبر علیه السلام مبارک بیت الله شریف کعبې شریف قبلې و طرف ته اشاره وکړله چې دغه روزه را روانه ده چې کوم څوک پر الله او پر رسول پر دین ایمان لري او روزې نیسي د روزې په اوله شپه الله د ټولو مغفرت فرمایي. یو صحابي سر وښوروي واه 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 پیغمبر صاحب پوښتنه جواب وکړه ولې خیر ول پریشانه شوې شکمن شوې ول یا رسول الله نه ما ته منافقان را په یاد شو هغه به څه کوي. پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل منافقان دی لکه کافران له خیره محرومه دي منافقان هم له خیره محرومه دي. اوس
داسې منافقان شته چې هغه روزه تکرار و ډاکټر لره ورشي زما شوګر دی زما پلانی دی زما پلانی دی زه پلانی ګولۍ خورم نو دا که زه نه وکم ماته به ډاکټر ورته وایي یا ته به ګولۍ خورې بس بیا ملا له راسي ماته داسې ډاکټر ویل ټګي مه کوه ټګي مه کوه ناکي مه کوه په ذوالجلال روزه به راسي جوړ به یې روغ به یې طبیعت به دې برابر دی الله به دې د روزې څه مخکې مړ کړي الله به دې محرومه کړي الله رسول فرمایي منافق دپاره دا میاشت ډېره زوروره ده موږ خو ایمان دی پر دې هغه بله خبره ده چې یا تراویح زور راته غواړي یا پیشلمۍ زور راته غواړي یا روزه نه زور که غواړي د دې معنا دا نه ده چې زه بیا نه نرسم یا زما ایمان نه دی یا منافقان هغه دي هغه لارې لټوي بیا وایي په سفر کې ولاړ سو بیا وایي پلانی ګولۍ زما دپاره ډېر هغه الله رب العزت بیا د اختر بعد هم دغه یې ذلیله کړي صحیح سلو نو ما درته وویل چې که تیاري نه ده نو هغه څه شته یا موږ د مرګ تیاري نه ده کړې یا د روزې تیاري موږ نه ده کړې او بیا به علیحده لیست جوړوو لکه چې ما او تا د پیشنمي و د روزمان لیست جوړ کړی دی او داسې به د خپل عباداتو لیست جوړوو صحابه کرام به څه کول قرآن ته به وجوړېدل دومره تلاوت به کوئ دومره تلاوت به کوئ چې یو آن هم دی له تلاوت نه بچوېدل تلاوت داسې ځان باس ملا به ورته وتړله او بیا پیغمبر اسلام مبارک په ویل اللهم بارک لنا فی رمضان یا الله په روزه کې برکت راوله زموږ دپاره برکتمنه که او موږ ته را نصیب که یا الله سبحان الله الله اکبر نو ته به لیست جوړوې چې زه به د ورځې څو تلاوت کوم زه به د ورځې د قرآن څو تلاوت کوم پخوا دې یوه سپاره کوله دوې و درې یې که درې دې کولې پنځه یې که نیمه وه یوه یې که ربع وه نیمه سپاره یې که یوه رکوع و پنځه رکوع یې که ولې دا قرآن په دا میاشته کې را نازل سوی دی دا د دې میاشت سره ډېر تعلق لري او بیا چې روزه هم سي او د قرآن تلاوت هم سي سبحان الله د الله په خاطر د قرآن تلاوت کوئ د الله په خاطر یې کوئ بیا د قرآن درس چې چیرې کېږي هلته ځان ورسوئ که نه نو په موبایل کې کم سے کم د قرآن درس راواړوئ د قرآن درس د چا د قاضي فضل الله صاحب راواړوئ د قرآن درس د شیخ حسن جان صاحب رحمه الله راواړوئ د قرآن درس د هغسې مطلب ډېر زموږ د KPK راواخله زموږ په وطن کې ډېر افغانستان کې ډېر زبردست مفسرین شته چې هغه د قرآن هغه اورئ والله العظیم دونه د ناامیدۍ ورځ را روانه ده چې هغه زما او ستا د قبر ورځ ده دغه قرآن به زما او ستا شفاعت کوي دغه روزه به زما او ستا شفاعت کوي او ما تا ورباندې خلاصېږو بیا څه وکړه ګوره عزیزانو موږ پر نیکي نه ده دا نیکي پر دې موږ استقامت نه لرو د روزې اولې ورځې زما خدای وار ورته خطا ورور زما په کمره کې لا خلک لمانځه ولاړ څه پېښه ده روزه د ځای نشته بس نو داسې ورته په تمه یم چې خدای پنځم و اتمه خې ژر راورسوئ چې د دغه پالتوګانو څخه خلاص شو ابا څوک کوشش کوي د شپږ ورځو تراویح کوي څوک د لسو ورځو بیا د وایي زه خلاص یم ما کوئ ځان ته دوکه مه ورکوه الله او رسول دین و اسلام خو نه دوکه کېږي ځان ته دوکه مه ورکوه صحیح سلو نو موږ په نیکي کې استقامت نه لرو او په ګناه کې بیخي ډېر لرو په ګناه کې ډېر احب الاعمال الى الله ادومها د الله رسول فرمایي بهترین عمل هغه دی چې همیشه و ان قل کم دی پروا نه لري هېڅ پروا نه لري خاص کر د موبایل سره لږ اجتناب وکړئ سخته ګناه وي والله العظیم زه دا درته وایم چې کوم سړی موبایل په دې وجه ګوري چې زه ستا بیان اورم زما بیان ما اورم زما بیان ته چې ته رارسېږې ته به لس ګناوې کوې بیا به زما یو بیان اورې صحیح سو دا زه درته وایم کنی خو ما به درته وویل چې زما بیانونه اورئ شعر یې کوي مخ ته مې شعروه ګر سره یې مې شعروه څه ضرورت دی څه پېښه ده ته کوڼ یې تړون یې ته ګونګی یې ته لیونی یې ته نه پوهېږې په دې خبرو باندې صحیح سلو بس له موبایل هر چا چې له موبایل اجتناب وکړي موبایل یې بند کړي د ده د روزه مبارک سي او هر چا چې موبایل استعمالوي هغه ته به دا ووایي چې بس افسوس او ډېر در باندې افسوس الله دې داسې روزه را نصیب کړي چې هغه روزه زما او ستا شفاعت وکړي داسې روزه دې الله را نصیب کړي چې هغه زما او ستا دپاره د نجات سبب وګرځي داسې روزه دې الله را نصیب کړي چې الله را سره راضي رسول را سره راضي د جهنم دروازه را باندې بنده د جنت دروازه را خلاصه شي الله دې را نصیب کړي الله دې نه محروم کړي داسې پنځه ورځې موږ پوښتنه وکړو چې روزه مو راغله وایي و روزه خو راغله خو موږ دې الله ورسوي
نه ده معلومه چې موږ عمر ورسېږو که نه. الله دې را نصیب کړي.